السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زموږ نن ویډیو د میسنجر او د واتس اپ په باره کې ده چې څنګه کوالاشو چې ډیلیټ شوي میسجان موږ په خپل موبایل کې وګورو. موږ ته څوک میسجان وکړي یا په واتس اپ یا په میسنجر باندې هغه هلته په خپل موبایل کې ډیلیټ کړي، موږ او تاسو ته دلته راشي چې دا ډیلیټ شوي دي دا میسجان. موږ نن یو داسې خوندور اپلیکیشن تاسو ته راوړی دی چې په هغه کې هر کوم میسج چې دی موږ او تاسو ته وکړي موږ هغه میسجان کتلی شو. که ستاسو اول واري او زموږ ویډیوګانې ګورئ یا زموږ چینل ته نوي راغلی یاستئ، چینل سبسکرایب کړئ او پورته په آل باندې کلیک وکړئ چې موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ویډیو لایک کړئ او کوم ویډیو خوښه سوه نو ملګرو سره هم شیر کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول اور به تاسې راسئ خپل موبایل ته پلی سټور ته چې کله رالاستئ تاسې به دا ډاونلوډ کړئ. داسې کله تاسې را ډاونلوډ کړو دا به تاسې را ډاونلوډ کړئ. دا سیم را ډاونلوډ کو دا به خلاص کړئ، دا به اوپن کړئ. دا سیم کله خلاص کو تاسو ته به داسې صفحه راشي، دا به اوکې کړئ. داسې به مخې ته پسې ولاړ شئ، پسې ولاړ به شئ داسې مخې ته. کله چې تاسې مخې ته پسې ولاړاستئ دا به میسنجر انتخاب کوو. صحیح ده، موږ بیا په میسنجر کې وګورو. داسې تاسې په میسنجر کې کوئ، واتس اپ کې کوئ، هر کومه برنامه تاسو ته میسج راځي او دا یې ډیلیټ کوي تاسې په هغه کې کولی شئ. دا به مخې ته پسې ولاړ شو، دا به بیا اوکې کو. داسې به تاسې ورو ورو مخې ته ځئ، بیا به اوکې کوئ. تاسې ته به داسې صفحه راشي، تاسې به دا پورته هم اوکې کوئ. داسې مو اوکې کړ، دا کته وال به هم اوکې کوئ. صحیح ده، تاسې دا اوکې کوئ. تاسې ته به دلته صفحه راشي، تاسې به دا دلته اجازه ورکوئ، خلاص به یې کوئ. تاسې کله دې ته اجازه ورکړه، دې ته ما اجازه ورکړه، صحیح ده، تاسې به بیا دا اوکې کوئ. پسې صحیح مخ ته پسې ولاړ شئ. مخ ته چې ولاړاستئ بیا به دا علامه ووهئ، دا به دغسې کوئ. صحیح ده. اوس دلته بیرته به تاسې راسئ، دا خو اوس اوپن شو. صحیح ده، داسې موږ او تاسې ته خلاص شو. اوس موږ ځو هلته خپل میسنجر ته ری میسج کوو. صحیح ده، دلته به تاسې راسئ دې میسج ته. مثال ما سره دلته دوه آی ډي وي، د مثال دلته ما سره دوه میسنجره دي، زه دې خوا له میسج دا بل ته میسج کوم. صحیح ده، دا ما ته خلاص و، داسې ما ته خلاص و. زه دلته اوس میسج کوم دغه میسنجر ته. صحیح ده، دلته زه مثال یو شی ورته لیکم، سلامونه ستاسو، سلامونه. دا مثال اوس دلته ما هغې اډې ته ولېږل. صحیح ده، دا ونې ټاپس ولاړ، دا میسج اوس ورې ولاړی، دا اوس دلته ډیلیټ کوم، دا اوس دا راځم دلته ډیلیټ کوم. صحیح ده، نه ما ته هلته ورسېدل دا میسج، هلته ورسېدل ما دلته ډیلیټ کو. صحیح ده، دا کته تاسو ته علامه ښکاري چې ما دلته ډیلیټ کو. داسې ما دلته ډیلیټ کو. اوس زه ورځم هغلته بل میسنجر ته، زه ځم بل میسنجر ته، دې ته راځم. صحیح ده، دې ته چې زه کله رالم نه دلته ما ته لیکل شوی ده چې دې سړي تا ته میسج کړی ده، دا ډیلیټ کړی ده، دا یې ډیلیټ کړی. دا به اوس زه چېرته پیدا کوم؟ تاسې به راسئ کوم اپلیکیشن چې ما در ښوولی دغه ته به راسئ. صحیح ده، دې ته به راسئ. دې ته چې کله رالاستئ دا دې ونې لیکلي دي حبيب الله. مثال دلته ما په دې آی ډي باندې میسج ورته کړی 11 بجې، فکس 11 بجې دي. صحیح ده، سلامونه ستاسو، دا ما ده ته کړی ونې. زه اوس ورځم هغه میسج ګورم. صحیح ده، دلته وینه ما ته راغلی، دلته وینه ړنګ شوی ده، دا ده دلته 11 بجې لیکل شوي دي. وینه دا دی، هلته ما وکتل هلته 11 بجې دي. اوس مثال زه دغه آی ډي چې بل آی ډي ته بیرته میسج کوم، دلته زه ورته لیکم مونږ څنګه کوالاشو. ښه، مونږ څنګه کوالاشو. مثال دلته زه اوکې کوم، دلته ما اوکې کوی، هلته ورسېدو، هلته چې ورسېدو اوس دا ړنګوم، دا ما ړنګ کو. صحیح ده، داسې ما ړنګ کو. نه دلته لیکلي دي 11 بجې یو منټ. صحیح ده، دلته 11 بجې یو منټ ده. هلته چې اوس موږ ورسو، زه بیرته ورځم مخکیني میسنجر ته، دې ته زه راځم. صحیح ده، دا د ما ته راغلی. صحیح ده، دلته لیکل شوي دي 11 بجې یو منټ. صحیح، په دې هغه باندې بل آی ډي چې ما دې آی ډي ته میسج کړی ده. اوس ځم مخکې ورځم اوس بل ته کوم اپلیکیشن کې چې موږ او تاسې هغه کړی ده. اوس دلته څنګه راغلی، دلته وینې راغلی ده، دا پورته
دا مخکې چې موږ کړی و 11 بجې دا مخکې چې اوس پورته موږ وکړو 11 بجې 1 منټ موږ څنګه کولی شو زموږ دا نوې ویډیو وه مهرباني وکړئ که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ که مې ویډیو خوښه سول ملګرو سره یې هم شیر کړئ والسلام